په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو درې کلمات داسې راغلي دي چې د هغه کلماتو په ویلو سره الله پاک د انسان ټولې پریشانۍ او غمونه ختموي. یعنی هغه خلق چې هغوی په پریشانو کې راګیر دي، غمونو کې راګیر دي، مصیبتونو مشکلاتو کې راګیر دي، او هغه کلمات په دغه غمونو په وخت کې وایي، نو الله پاک به دغه غمونه ختموي. د دوی دا غمونه به الله پاک په خوشحالو باندې بدلوي. اولنۍ کلمه و اولنۍ دعا عن اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت، اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها فرمایي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وی ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل، الا اعلمك كلمات، زه تاته څو کلمې نه ښیم تقولینهن عند الکرب، چې هغه ته د مصیبت په وخت کې وې. وی ما ورته وویل چې راته وښیه هغه کومې کلمې دي؟ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې دا کلمه ده چې الله ربي لا اشرک به شیئا. دا کلمه ته د غم او د مصیبت په وخت کې وایه، الله به ستا غم او ستا مصیبت ختموي. او دا حدیث امام ابو داود نقل کړی دی. دویمه کلمه چې راغلې ده د غم او د پریشانۍ د ختمېدلو دپاره، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب، د مصیبت او د غم او د پریشانۍ په وخت کې به دا دعا کوله، یقول دا کلمات به ویل چې لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. دا کلمات به رسول الله صلی الله علیه وسلم د غم او د پریشانۍ په وخت کې ویله. دریمه کلمه حدیث کې راغلی ده، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ما اصاب احدا هم ولا حزن، کم بنده ته او کم چاته چې غم یا پریشانی ورسیږي او فقال بیا دغه غم او د مصیبت په وخت کې دا بنده دا کلمه ووایي او دا دعا ووایي چې اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چې څوک چې دا کلمه د غم او د پریشانۍ په وخت کې وایي نو الا اذهب الله همه وحزنه، الله به دا ټول غمونه او پریشانۍ ختمې کړي، وابدله مکانه فرحا، او دغه غمونو او دغه پریشانو په بدل کې به الله پاک دله خوشحالۍ ورکړي. یعنی دغه مشکلات او دغه پریشانۍ به الله ختمه کړي او دغه په ځای کې به الله پاک په ده باندې خوشحالۍ راولي، ده باندې به راحتونه